تازه خبر، یوې بلوچ مسلمانې خور د پاکستان پر مرتد پوځي رژیم ځانمرګي برید کړی. پاکستاني رژیم راپور ورکړی چې په یاد ځانمرګي برید کې لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک سوي دي. دا چې یاد برید چیرې او څنګه سوی، یا د مسلمانه ځانمرګي څوک ده او څومره نور تلفات یې ور اړولي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. زرينه رفيق د پاکستاني پوځیانو پر مرکز ځانمرګي برید کړی. د بلوچستان د نوشکي په نوکونډي سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یا FC پر مرکز د تیرې شپې چاودنه او جګړه د دغې بلوچ میرمنې په ځانمرګي برید پیل سوې ده. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ د دغه برید د مسؤلیت اخیستو ترڅنګ د زرينه رفيق الیاس یعنی ترنګ ماهو په نوم د دې بلوچ میرمنې عکس خپور کړی او وایي دغه ځانمرګي برید یې ترسره کړی دی. وړاندې ویل سوي دې میرمنې لومړی د مرکز په دروازه کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه او شپږو نورو بریدګرو ته داخل ته د ننوتو لاره پرانیسته. هغوی تر شپې ناوخته په مرکز کې دننه په جګړه اخته وو. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په یاده جګړه کې لسګونه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې سره دا د بلوچستان ازادي غورځنګ په تاریخ کې 5مه ښځینه ځانمرګي بریدګره ده. د تیرې شپې له برید سره په 14 ساعتونو کې دا په کوټه او نوشکي کې پر پاکستاني پوځیانو 8م برید کیږي. په پاکستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. پاکستاني طالبانو او د بلوچستان غورځنګ خپلو بریدونو ته په درز ادامه ورکړې او د پاکستاني پوځیانو خوب یې حرام کړی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.